او دین پس تاسو لازم مضبوطه فجعل من دون ذلك فتحا قریبا بیا مکه د فتح کوم اوس خو مطواف پکې وکړه اوس خو لا مکه د مشرکانو او کافرانو په لاس کې ده نږدې درله مکه در کوم مکه به فتح د مکې بادشاهي به ستاسو په لاس کې شي دغه عمرة القضا نبی علیہ السلام وکړله 3 ورځې پکې تېرې کړې یو 2 وړې واقعات پکې پیښ شو حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها په مکه مکرمه کې وه د هغه مسلمانانو چې کومې کمزور په مکه کې وو هجرت یې نشو کولی هغې سره پکې نبی علیہ السلام نکاح وتړله پیغام د نکاح ورسېده میمونې رضی الله عنها حضرت عباس رضی الله عنه خپل وکیل کړ ته زما وکیل شوې او زما د طرف نه نبی علیہ السلام سره نکاح وتړه حضرت عباس صرف ورته وایي د مکې مکرمې نه یو 20-25 کیلومیټر جموم اوس یو علاقه ده کلی دی هغې سره خوا کې دا صرف یو مقام دی هلته چې نبی علیہ السلام راورسېد حضرت عباس هم دغې وخته پورې په مکه کې و مسلمانو په مکه کې و خو اسلام یې خپل نه ښکاره کو پټ مسلمانو هغه صرف ته راغې د نبي اسلام استقبال یې وکړو او بیا د میمونې رضی الله تعالی عنها نکاح ورسره وتړله د صرف په مقام کې بیا چې راغلل نبي علیہ السلام طواف یې وکړ نو حضرت حمزه رضی الله عنه لور وه ماشومه پټینه نبی او دام په مکه کې وه نو حضور پاک ته چغې کړې یا عم یا عم یا عم نبی علیہ السلام په تره نو خو مشر ته خلک تره وي د پلار یې د تره زوی او نبی علیہ السلام لیکن مشرونو یا عم نبی علیہ السلام ورته شاته وکتل زر حضرت علی ورمنډه کړې او روچته یې کړه وی بد دا زما د تره لور ده زه به کفالت کوم ذمواري به زه سنبالو حضرت جعفر ورغې وی نه دا زما د تره لور ده او ردی جنې مور ترورم ما سره ده د مور خور زه به تربیت کوم حضرت زید ابن حارثه ورمنډه کړې وی نه صاحب دا زما د رضاعي رور جعفر او ما یو ځای پیش کړي دي رضاعي ویره مې ده زه به تربیت کوم درې واړه په جګړه شو ور پردی ماشومه څوک چېرته ساتلی شي لیکن هغې نیکي ګټي د حضرت حمزه سید الشهدا لور ده وړه ماشومه نه ده نو پکې جګړې دي چې د دې تربیت زه کوم بل وي زه پکې تربیت کوم بل وي زه کوم نبی علیہ السلام حضرت جعفر ته وی ته واخله وی ځکه چې د دې د مور خور ترور تا سره ده الخالة بمنزلة الام نو ترور داسې وي لکه د مور په شان دی نه به لکه ښه تربیت وکړي او حضرت علي ته وی ته مخه پکېږه خیر دی وی ته خو زما انت مني وانا منکه ته خو ما ته ډېر نږدې یې که زه تا ته ډېر زیات نږدې یم او زید ابن حارثه ته وی ته مخه پکېږه انت اخونا و مولانا ته خو زموږ ورور یې که هغه دواړه په دې خبره خوشحاله کړل او هغه ماشومې حضرت جعفر ته ورکړه او وی د دې تربیت ته کوه علما دې نه معلوموي چې ترور